ولسمشر غني دوه سره حکومت نه مني. تازه سویلی او عبدالله ته وړاندیز کړی او کوم پلانونه لري. ګران لیدونکو السلام علیکم. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د میر رحمان رحماني په مشرۍ هڅې پیل کړې تر څو د عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ د واک پر سر جوړجاړی وکړي او لومړی عبدالله ته ورغلي وو او تېره شپه بیا ولسمشر محمد اشرف غني ته ورغلل. ولسمشر محمد اشرف غني دوی ته سپین وویل او دې کتنه کې خبرداری ورکړی دی چې دوه سره حکومت ورته نور د منلو نه دی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله باید نور پرې ټینګار ونه کړي. خو ولسمشر محمد اشرف غني وړاندیز کړی دی چې پخوانی اجرایي رئیس عبدالله دې د افغان سولې د بهیر مشر شي. ښاغلي غني زیاته کړې چې پخوانی اجرایي رئیس ته به د سولې پروسه کې ونډه ورکړي خو حکومت به ورسره ونه ویشي. د هغه په خبره عبدالله ته به همداراز د لومړي معاونیت په څېر بودیجه او پروتوکول هم ورکړي او امنیت به یې هم تامین کړي خو دوه سره حکومت به ورسره جوړ نه کړي. اشرف غني ویلي هېواد کې روان بحران او د سولې پروسې مدیریت د دوه سري حکومت کار نه دی بلکې یوه ادارې مدیریت کولی شي. ولسمشر ټینګار کړی چې عبدالله د خپل کسان ورمعرفي کړي تر څو په کابینه کې ځای پر ځای کړي. هغه ویلي دوی د دې خبرې ضمانت کوي چې د عبدالله ملګري به ګماري. له دې وړاندې هم ولسمشر غني ویلي وو چې چاته په واک ورکولو کې مشکل نه لري او د هر لوري کسان به په کابینه کې وګماري خو حاضر نه دی چې چاته د باج په شکل واک ورکړي. د یادولو ده چې له دې وړاندې استاد سیاف حامد کرزي بیا خلیل زاد او له هغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم خپله هڅه وکړه چې د عبدالله او اشرف غني ترمنځ سیاسي جوړجاړی وکړي خو دوی ټول بریالي نه شول. عبدالله لامل ولسمشر غني او ولسمشر غني لامل عبدالله بولي او وایي له اساسي قانون سره په ټکر کې غوښتنې لري او دوی داسې هېڅ معاملې ته حاضر نه دی چې د قانون خلاف او د ملي ګټو سره په خطر کې وي. د یادولو ده چې امریکا او نورو لورو په ولسمشر غني فشار اچولی او ان $1 میلیارډ مرسته یې هم د عبدالله سره تر جوړجاړي پورې منحصره کړې. په هر حال تاسو د محمد اشرف غني د دغه دریځ په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.